یو زمانہ کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله په عذاب را لېږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانہ کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی و، د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی و. نو بیا په الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې. او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، پچې پټي کرل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو، دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. بیا وروسته پرېښودل، خوشې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ. خو یاره ګورې یو شرط به چې کم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کو، خو زمونږ خدمت پکوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره وي، نوکران او چاکران به مې. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبوره و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټۍ ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبه ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولي دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي، د دې بیت المقدس په دې خوا تېرېده. رب العالمین دته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به زه په تا باندې آبادوم، دا به آباده و، لیکن به خلق اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سونو کورونه چې وی کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې وی کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپړې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دی له به خلق د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي. او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغې پړه کې چې دا خلق به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلقو آبادي. الله دا خلق به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کې، څنګه چې دا کلی په خلقو آباد دی، او دا کلی به ته آبادی، نور خلق به راولي، پروردګاره چې دا کمړلي دا خو به هم ته د قیامت په یو ورځ را جمدي کې، دا بوسي دا ډوکي دا به څنګه جمدي کېږي. شک نو د الله په قدرت کې، شک نو. اسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي انا یحیی الله الله بعد موتها، پروردګاره دا خلق به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې، لکه دا هم ستا قدرت دی چې دلته به نور خلق راولي، دا کلي به په عباد کې چې دا کمړي دا خو به هم د قیامت پر ورځ ځان ته ودرې، دا به څنګه جمدي کېږي؟ یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی، او ډېر لوی تعجب یې وکړه، د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي، ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارینی کیف تحیی الموتى، دا لکه یو سوچ راشي، لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي، دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی، یو خشته ښار دی، بیت الله دی، پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی، لکه یې وسوسه راچي الله چې دا کلی به څنګه وي، دا به زه دا چې شته که نشته یاره،
نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته. دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې، یاره که ما ولیدې زړه کې تمنا ورمان راشي. نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني، او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي، هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي. نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه جمدي کې، شک مې نشته. قال اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ الله ورته وایي د مړو په جمدي کولو د یقین نشته څه؟ الله ورته وایي بلا ولې نه، الله خو پیغمبر یم، د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي. بلا ولې نه الله یقین خو مې شته، ولکن لیطمئن قلبي، که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نورم زیات شي. په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته. الله ورته فرمایي قال فخذ اربعه من الطير، څلور مارغان ځان سره واله، فصرهن الیک، څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي، ځان سره عادي که بلد که لکه خلک کمتره ساتي، خارو ساتي، او چې आवाज ورته وکړي نو راشي، ولا لاسونه ورته وپړقوي ولا راشي. او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا، حلالې کا، او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه قیمه کا یو ځای. او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي، لږه لږه قیمه راواله او د یو یو غر په سر باندې کېده، تا ته خیمه چې د جمدي کول کولی شم که نه شم کولی. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لږه لږ راواله او په یو یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا خو ته آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه. ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور، سرونه یې ترې پرې کړل، ذبح یې کړل، او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول، په چاړې واړه واړه کړل، قیمه یې جوړه کړه، هر څه یې ګډ کړل، سرمن او کولمې او وینې ورڅه. او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، څه په بل غر، هغه یې کېښودل. سرونه یې ځان سره دقسې ونیول، سرونه ځان سره ونیسه، ښه سرونه کېده، سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل. او زه آواز ورته وکړه، آواز یې وکړه دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي، دې له دې راشي. یو قطره به د یو غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله، بله به د بل غر نه راتله. د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې په وس کېدلې. څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې، سا پکې راله، خپل اوازونه یې وکړل. اوس کولی شم که نه شم کولی؟ بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که نه. مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته، زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم، ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو. نم شکل و، نم پوزه وه، نم سترګې وې، نم غوږونه و، نم لاسونه و، نم خپې وې، اسم نو. رب العالمین د الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو، او د داسې څیز نه رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي. کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي، کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي، کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړېږي. جومات که سړی جوړوي، دیوال جوړوي د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي، نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو هماغه خښتې به ته جوړېږي، هماغه سیمنټ به ته جدا شي، بل شي ته خو نه جوړېږي که نه. انسان چې د کوم شي نه جوړ دی، که د انسان ته دړې وړې کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي نه. الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي. اوس که غوښې راغشتې وې، هډوکي راغشتې وې، ویښتې راغشتې وې، لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې، نو بیا به لږ یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل، د کټ څلور بازوګانو، څلور خپې او ټکې وال، دا هډوکې او غوښې را یو ځای کړو جوړ شو ته. نه الله داسې هم نه دی کړی، انسان یې داسې نه دی جوړ کړی. یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېته انسان ته ګورو، چېته هغه اصل ته ګورو، چېته د دې ښکلي وجود ته ګورو، د دې خشتاب سرمن ته ګوره، د هډوکو ته ګوره، ګرځېدو ته ګوره، د طاقت ته ګوره، د لیدو ته ګوره، د علم ته ګوره، د پوهې ته ګوره. نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي؟ نشي کولی. اسم نو انسان او الله پیدا کړ، نو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه، صرف سرمن ورغوستول دي، شکل خو معلوم دی که نه. دا خو داسې نه لکه جامه چې ورته اغوندې،
نو کم ذات چې د سر نه نوی انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نشي اغوستلی د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا هر څه کولی شي رب العالمین. خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس. او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي، هغه مني دا هر څه. مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون، الله وایي ته خپل ذات ته وګوره که نه، د خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره، ستا د الله قدرت باندې نظر نشته. ټوټې غوندې مونږه ژبه ړقو، لږه غوندې ژبه غاښونو سره ړقو، معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي. لوی سټک که ته دلته کې د دیوال نه راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو نه راوبری او څونه اواز کوي. او که سټک د دیوال نه راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړې کې، او ژبه ټولو د غاښونو لذي راځي، نه به ژبه خوږ شو نه پرې د غاښ کمې راغی او اواز یې کم ځای ته رسېږي. صرف شونډې یو بل سره جنګېږي، صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي، ژبه غاښونو سره جنګېږي، او دننه پې هوا را روانه ده او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي. دا لاس زور سره لاس ته رابراوه که نه دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي او رب العالمین ته کم اواز وباسي. نو کم قدرت به د الله را مخکې کې. خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی، هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري. ټول وایي بېشک الحمدلله. نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا به څنګه چل کېږي؟ دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته. فاماته الله 100 عام. وی ښه اوس به تا ته هر څه وښایو. بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای کې خر نه کوشو، خر یې وتړه، چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود، چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل، څادر یې پې واچو، یو خوب راغی، لس شل منټه کوده شم، نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی، یو اونې یا د یو سوري لاندې پرېوت. چې پرېوت خوب پې راغی، په خوب کې د پروردګار ساه وویستله، ساه ترې ووته. چې ساه ترې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ته ساه ایستې وه. فاماته الله 100 عام. 100 کاله ته ساه لاړه. خلک ورپسې ګرځي، عزیر څه شو؟ عزیر مور ورپسې ګرځي، رونه ورپسې ګرځي، د کور خاوندان ورپسې ګرځي. پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي. یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د ساه وویستا، بل دا چې د خلکو د نظر نه پناه کړ. خلک په لاره ځي چاته نه ښکاري، نه د خلکو آواز اوري، نه پې خلک پوهېږي. هغه خر هم خدای مړ کړ، د هغه نه هم ساه ووته، هم په هغه ځای پرېوت، هغه موده شو، ساه ته الله وویستله، د ده نه هم الله ساه وویستله. په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي، د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی. هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو. دی ښه بېغمه او ده دی. هغه چې کوم د ده د زمانې خلکو کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري. زمونږ لږ عمر دی، د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته، نو هسې پرې خپل 15 پرېږده، دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي. نور پرېږده پرې اول او داسې ودومه نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران راغلل. او هلکه یو مې راغی، بل دا خو هلکه 100 نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي. د جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناستو، دا مشران به ورسره ناستو، هم د دې کندي مشران به ورسره به ناستو. قسم دی که یو شته نن، او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی. هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي، خو بس منو به چې حق دی مرګ، او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به. نو دغه دی ساه ترې ووتله او چاته پته نه لګي. فاماته الله 100 عام، 100 کاله مړ دی. ثم بعثه، الله را جمع دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې چې روچت شو، رب العالمین ولا فرشته راولېږله. هغې تپوس کوي کم لبسته کاکا، څومره دې دلته تا تېرې کړی دی، څومره دې دلته وخت تېر کړ. نو دی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې دا انور راختېده، د ساخت دا وخت و چې نور راوخېږي، دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته وې. او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګرۍ نور پرېوته والا ټیم و. وی لبست یوما او بعد یوم. اوس خر ته نه ګوري، اوس دې په خپله راویښ شو
لبست یوما او بعد یوم یرا یا به پورا روزی یا به سکم بی نو داسې بی لکه خو سار رانا دلته مې اوده شوی ما دغه مازدیګر را پاڅېدم یا یو ورځ ده ګنې ورځ هم پوره نه ده یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد و یوم د ورځې هم څه کمه حصه ده او تا ته څه پته لګي قال بل لبست 100 عام 100 کاله د نساوتې وه 100 کاله دې تېر کړي دي ښه او خر ته وګوره د خر ته یې وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی نه دا ډوکي پته لګي اسې چورې مورې پرتې دي نه د غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګېږي لوښي ته ګوري لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته سب نشته خدای پاک دا خو حقیقت ته فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره دروغ نه رښتیا خبره ده 100 کاله مې تېر کړي دي او تاوی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موت دا به څنګه الله جمع دي کوي اورېږه اوس ته خو مونږ را جمع دی کړي تا ته خو پته ولګېده اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده م کوو ته وګوره دې لوښي کې دې کې تا سا چولو د انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي لم یتسنه نو انګور اوبه دې کې م د الله یو حکمت و یعنی عام اوبه م ځان سره وړې شوې د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی م وړې شو خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي هم دا شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي لږ نور چې پې ولګي نو سرکت یې جوړه شي او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي څښا شي وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل هغې راواغېشتې ګوټې ته یې وکړه لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی انځرو ته دې وګوره چې انځرو ته یې وکتل داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشکولې یا الله څه لوی قدرت دی او خر ته هم ګوره اوس خر خو دې لا مړ پروت دی چوره چوره پروت دی اډوکې اډوکې پروت دی ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو ورو رایو ځای که دې ورته ګوري په حرکت کې رالی اډوکې ته جوړ شو غوښه جوړه شوه هغه غوښه ورو ورو اډوکو پورې پیوس کېږي بیا سرمن ته تاو شوه د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو چې جوړ شو ته خپې یې موالې راوالې لکۍ له یې شړنګ ړنګ ورکړه ناګانه خر ودرېده چې ودرېد اواز یې مو کړه دغسې مفسرینو لیکلي دي اعلم ان الله على كل شيء قدير یا الله باس زما د مخکې نن دا علم اوس پې دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بادشاه دا حقیقت دی رونو کونټۍ راواغېسته انځرې راواغېستل ویې خوړل د انګورو اوبې راواغېستې راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو بیت المقدس ښار ته چې ګوري حیران دی ښار آباد شوی دی چې دې څنګ پاسې دوی کتل خشتک کوڅې دي مزېدار مزېدار چمنونه دي ځکه 100 کاله کې خامخا چې عبادت کېږي خو یو کلی دا پوره آبادي الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره دې بنګلو ته پکې وګوره دې لارو ته وګوره لختو ته وګوره دې خلکو ته وګوره ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري نقشه ورته ټوله بدله ښکاري کلی روان ویجاړو کندراتو هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی نیغ ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی عزیر خو موږ نه پېژنو په اندازه ورغې خپلې دروازې له دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې دروازه یې وډبوله چې دروازه یې سینګه وډبوله نو یو ښځه ولا آواز ورکوي څوک یې وایي زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی ریشه نیکبخته عزیر دی نوم دی اوس هغه ښځه په سترګو ړنده ده ډوډۍ ناسته ده روزې په دې مخ را ځوړندې دي د 2 کالو عمر کې دا ښځه 2 یعنی 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118 روزې په دې سترګو راویزان دي او نظر یې نه لګي وایي زه عزیر یم که نه وایي ګوره ټوقې مه کوه د خدای نیکبخته 100 کالو شو چې عزیر زموږ نه روک شوی دی
ابا خدای خبر چې کم ځای به مړي پته هم نه لګي 100 کاله وشو سره د خر نه تللی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی د هغه پته نه لګي وی ته اجازت را که دی کور ته در ننوځم را ننوځه خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته نه دې وخت کې نشته یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار تللی دی 100 کالو دی 100 کالو یو لږ شته څوک دی وی د عزیر زوی دی که نه وی زه عزیر یم کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره هم ده چې یو 100 کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې د 15-30 کالو هلک ښکاري ځکه دې خو مغه شکل کې الله را پازو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې همغه دی لکه 15-20 کالو هلک چې همغسې دی او دا چې کومه زنانه وه دا له دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام ته نو دا 13 کالو وه دا د دوی وینځه ده دا ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جړا شوې ده ورته وی زه نه منم عقل مې نه وی ګوره زه الله پیغمبر یم او سوچ وکړه عقل برې دا خبرې وایي دا د الله خبرې دي زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړی وی ښه نو د عزیر یو نښه وه اوس هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی اوس د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه نه تم دعا وکړه چې د ما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې او که ته نه که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ وې رب العالمین ته سوال وکړه پروردګار ستا په قدرت چې دا په کم قدرت ته الله زه مړ کړم او په کم قدرت ته پروردګار له جمع دی کړم سوال هم ګورې یو طریقه یې مونږ خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښه زما مور وبخښې او ګردانم الف در او بې درباز اوت کړی دی نه په اول پیښو نه په آخر پیښو لاسونه په مخ راکاږو د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوئ د پروردګار په دربار کې اول به د الله حمد وایه الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیہ السلام درود شریف وایه د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا يقبل من قلب غافل لاهن چې زړه غافلي او سوچ تی نه نو د بې سوچه سړي او چړې غافلي د هغه دعا نه قبلېږي اچته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خدای عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوندو په دواړو سترګو ړوندو سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نو چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان و چې د اواز پرې ولګېد نو هغه وزیرانو ته یې ودرېږې ړونده څه غواړئ وی سترګې غواړم وی ښځه واپس راځم زه د دې ښار باچا یم او پولیس ته یې پرې ودرېږې او که د سترګې نه وي نو سرمن در نه وباسم څونه موده وشوه چې ته سترګې غواړې چې ما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې دلته کې لګیا یم د خدای نه سوال کوم ښه اوسه پورې تعالی خدای سترګې در نه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وي چې سرمن دې وباسم خدای اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي دا که د چا په وس کې وې نو خلک بړاندو واقعي ګورې سترګې هم د الله لوی نعمت دی بشر جان سترګې نشته که نه خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي دا نبي علیه السلام فرمایي صریح حدیث دی د پیغمبر علیه السلام او مونږ سره دلته کې قندار حافظ صاحب و هغه هم نابینه و نو ما ورته قندار حافظ ستا پړه څه ارمان دی د هغه هم سترګې نه وینم ستا پړه څه ارمان دی هغه وی یاره مولوي صاحب یو ارمان مې دی پړه مې هغه څه دی ګرموالی یخوالی خو په لاسه معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنگ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی نو هغه ما ته قندار حافظ صاحب وی دا مهربان دی چېرې دا سور رنګ تاسو وایي دا شی رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وایي حقیقت دا د خدای نعمت دی کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي
چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نی دی په صبر وکړي الله وایي زه جنت په ورکړم. نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلامت دا څه عجیبه خبره دی وکړه. او بادشاه مخکې اوس خبره نه شي کولی څه چې درته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دی وباسم د دې غریب سترګې د په اختیار کې دي څه چې هغه ونه کړه خو خلک هم حیران چې بادشاه په لاره راته چې راورسېد ړوند ته الله سترګې ورکړي ړوند په سترګو جوړ شوی دی ورته مخامخ ولاړ دی تپوس یې وکړه دا څوک و بادشاه وکنه چې راغی نیغې ورته ودرېده هلکه ړونده څنګه وي جي ټیک یم سترګو ته مې وګوره دا ګوتې څو دي دوه دا څو دي دا درې هلکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی ورکړې د بیت المال نه وله وظیفه او تنخوا مقرر کړه ځه کور ته هغه وزیران یې تپوس وکړه چې بادشاه داسې لوبه وشوه کال دوه شپږ میاشتې هر څونه موده چې د سترګو پسې چغې والې سترګې نه وې او چې تا ورته ووې او رالې بیا سترګې شترې جادو دی سره که کوړه ده که څه شی دی نه 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 دا بادشاه نه مخیاري بادشاهي په قمقلتوب هم نه کېږي وی د سترګې غوښتې خو د الله نه سترګې نه غوښتې د له خلکو نه سوال کو او دا سترګو چغه به یې واله مطلب یې دا چې زړون یم چې څوک امداد وکړي خو چې د سرمن د استو غم شو ورسره د وړنې الله ته چغه وواله چې بابا اوس خو سترګې نی نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کې چاړه به راباندې کېږي او سرمن را نه وباسي سخت مرګ دی نو الله ته چغه مخکې د ړنه نه واله اوس چې ورسره د مرګ یره شوه د ړنه یې خدای ته چغه وواله نو الله سترګې ورکړو که ورې نه کړو حقیقت دا دی دا نه عبرت یو خبره دی یا حقیقت یا هر څنګه خو د عبرت دا چې د ړنه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ګوره د انسان دعا قبلوي خو زمونږ دعا خو د انسان د ړنه وي نه نو دا د دعا پکې یو ټکې مې راته ووایي چې د الله حمد بیا درود شریف بیا دعا وغواړه او د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه مخکې وروستو پروردگار به دعا قبول کړي نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي یا الله ستا هغه قدرت چې په کم قدرت ته زمانه سوویست او په کم قدرت ته زه واپس را جمدې کړم او 100 کاله دی الله زه د خلکو د نظر نه پټو ساتلم الله دغه قدرت په ذریعه تا نه سوال کوم ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا ړنده ده زه په لاس راکاږم دا سترګې وله جوړې کړې چې لاس یې پراخ کا خو پیغمبر مو پیغمبر معجزه مې د الله نه سوالم شو سترګې بینا شوې چې بینا شو ورته یې وکتل نښې نښانې یې پکې وپېژندلې ځان ته یې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې زر د خوشحالۍ نه یې بوته زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي ځای کې دی هلته لاړ صاحبه د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس را جمدې کړی دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي یو الله مني سوچه مسلمانان نیکان خلک دي او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه او کم ګناهونه پکې و هغه هم ته خدای پاک لر کړي دي چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډۍ وایي چې دا دغه دی عزیر دی خلکو خو قصې اورېدلې وي چې دا قرنګي او پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې تو چېرته روک شوی دی او پته یې نه لګي خلکو ته خو هغه واقعات معلوم و چې څنګه ورغلی دی نو هغه زوی ورته وي زوی اوس بوډا دی سپین ږیری دی او دی ځوان دی توره ږیری ده زوی سره یې کونټی ده او دی اوس هلک دی داسې ښکاري لکه چې هغې د نیکه په ځای وي او دی د نوسي په ځای وي داسې اندازه ده د الله قدرت ځکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي وی زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وی بابا ته زما پلار یې وی ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښوولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه راځه هغه نښه ګورم چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده قوم هم حیران دی قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه د کاغه ښکاره کوې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو کاغه نه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو دا رښتیا نه ده وی عزیر چې و نو هغه د تورات حافظ و تورات ورته یاد و زه اوس په پته ولګي ته د تورات تلاوت مونږ ته وکړه که تورات درته یاد و نو ته به عزیر یې او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ لړه مستلی کوه خو دغه زمانه کې تورات مکمل رک شوی و بخت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه وله روان کړل د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټولې وسوځولې کوم چې د مذهب خلک و پیشوایان هغې ټول مړه کړل نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې د په کور کې پرته به وبه خو عام تورات بالکل د خلکو د لاس نه ختم شوی او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و یو ورور یم ورور یم داسې و چې
د ده سره یو ځای برغونې پیدا و دا هم د الله لوی قدرت دی او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو په یو ورځ دواړه پیدا شوي د هغه نوم عزیز او په یو ورځ دواړه مړه شو نو ده بلکل ما د تورات یاد دی وی خلیره خلک مونږ ته د تورات تلاوت وکړه اول نه اخره پورې تورات مکمل تلاوت یې وکړو هغې نه پس ټول خلک پرې یو ځای شو خلکو په ایمان راوړ چې زموږ پیغمبر یې مونږ تا منو نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي خلکو کې خپل ژوند تېراو خلکو یې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی لیکن شیطان خو خپل کار کوي د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی دا د خدای زوی دی ابن الله دی ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه محبت او مینه پیدا شوه هغه محبت او مینه دې حد طوره شیطانو ته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړی خو په تختو لیکلی شوی د لرګي په تختو چې موسی علیه السلام کم تورات راوړی د لرګي په تختو لیکلی شوی او ده چې کم تورات مونږ له راوړو نو دا همغه تورات دی خو ده پړه لیکلی شوی دی معلومیږي دا چې دله تورات کم ځای زده که دی د الله نه زده که الله را د پلار دی عیاذا بالله دی زوی دی قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی دا یو پروګرام شروع شو هغه یهودیانو کې دغه عقیده چلیدله بیا وروستو زیاته شوه بیا خو وروستو دی مړ شو هغه ورور او دی یو ورځ باندې مړه شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ د 3 سوالونو تپوس کړو د 3 سوالونو یو سوال نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو نه لیده یو راته هغه ځمکه وښایه دا عیسائی بادشاہ د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والے چې کوم پکې مړی پروت و هغه مړی منډې والے او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووته دریم راته ده ووایه چې 2 رونه دي دا مفتی شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن کې چې 2 رونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی دا دې 3 سوالونو جواب راله راکړه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و رکوټ خو پیغمبر علیه السلام ته دعا کړې و اللهم علمه الکتاب والحکمه الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېناو ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسائی بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي زما په ذهن کې خو دا جواب نشته ابن عباس وایي ما سره جواب شته وایي دا کومه ځمکه چې دې یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی او نه وروستو لیدی دی دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې 12 لارې پکې جوړې شوې نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیا دی اوس هم پې د پاسه اوبه بیږي ځمکه خو دغه ده یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی هم پکې منډې وي او بیا ترې مړی روغ روغ دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګیره کې و دا کب ول الله قبر که یونس علیه السلام پکې لکه د مړی پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي یو خوا بل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځو او دا دې چې وایي چې 2 رونه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي دي او ورور ته 100 کاله مشر دی دا حقیقت دی رونو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصه نه کوي او نه په قصو څوک مشغولوي دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان به څنګه واپس پیدا کېږي دی به څنګه واپس جمع دی کېږي
دا دونه مخلوق به څنګه الله ته ودرېږي؟ دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه د کربونو نه زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی. څوک د کپ په ګېډه کې دی، څوک په اور سوځېدلی دی، څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی. خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلې وي او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کربونه او بلکې د دې نه زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبا پته نه لګي، نه د خاورو پته لګي، نه د ذرو پته لګي. دا به څنګه جمع کېږي؟ دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو. الله دا مثالونه موږ ته په قرآن حکیم کې ذکر کړي. خو ماله ته وخت یو ټکي وي، موږ صرف یو خبره منو، یو ټکي منو، هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاہ دی. الله پرې قادر دی چې موږ د مور په ګېډه کې پیدا کړو. ور د انسان عقل دا وي د مور په ګېډه کې نه اکسیجن شته تا ته، یعنی الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې، نه رودسمات انتظام شته، نه جړا په ماشوم پکې جاړي، نه پکې خاندي، نه میاشتې 10 میاشتې 8 میاشتې د مور په ګېډه کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شو متیازي وکړي. زه اکثر سوچ کومه که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي، بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي. زه وایم یاره دی خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو، خو چې پیدا شو نو جاړي. چې د 9 میاشتو په 9 میاشتې پس پیدا شو، دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو، دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګېډه کې ولې نه جاړل. دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي، که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي. نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې 15 ورځې خو مخکې پیدا ده، چې 15 ورځې خو د غول نه کولې که نه، او چې پیدا شو جاړي 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي، 1 سکنډ مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي، 1 سکنډ پس د مور د ګېډې نه بار شو بیا دې جاړي. او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کې سم خیال دی 15-16 منټه کې به دې جمدې پاتې شي، پاسات به مړ شي. دا د الله ګورې لوی قدرت دی، دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو، د الله ټول قدرتونه ومنو، د الله صفات ومنو، او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته، د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېچا نشته. الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هېچا نه کړی دی، نه کوي، نه کولی شي. جن ورکولو والا الله دی، مرګ ورکولو والا الله دی، د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی، مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی، بیماری نه جوړونکی الله دی، بیماری راوستونکی الله دی. دا ټول کائنات چې چلی، دا نور او دا سپومۍ چې راخیجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې په دې نظام کې راولي، دا څوک دی؟ دا الله ذات دی. دغه ذات په مونږ منو، بل دغه ذات په مونږ یو منو، دغه له به مونږ شریک نه پیدا کوو. په د الله په صفتونو کې، د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هیڅ څوک شریک نشته دی. دا زمونږ ایمان دی. نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله. الله په دې هم قادر دی مونږ مسلمانان پیدا کړي یو. الله په دې هم قادر دی چې مونږ سره ایمان لري دنیا نه بوزي، او الله بیا په دې هم قادر دی چې مونږ جنت ته بوزي. په دې الله قدرت لري. نو الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زمونږ ایمان نصیب کړي، او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت ته پروردگار مونږه د دنیا او د آخرت د پریشانونو محفوظ کړي، او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت ته پروردگار مونږه د جنت اهل وګرځوي.